راځئ دې مسلې ته چې دا سړی چې په دوکان کې تعویذونه پراته دي او یا دې پخپله تعویذونه استعمالوي، هلته دوکان کې هم تعویذونه یې ځوړند کړي او ګاډو ته مې او څاروو ته مې او ماشومانانو ته مې او ښځو ته مې او لا نن سبا پکې یو دا تصویر چلېږي د بجلۍ د موټر ته هم تعویذ اچولی کړي چې د دې د لاسه بجلۍ بل کم راځي او ناشنا حالات به ویني د دې خلکو. تعویذ اچول دا به دوه قسمه یو تعویذ هغه تعویذ دی چې د دې سړي پې دا عقیده ده چې دا تعویذ دا کارونه کوي کوم چې د دی غواړي او په هغې کې شرکي الفاظ لیکلي یا رسول الله یا فاطمه یا علي یا حسن یا حسین، بعضو پکې دغه لیکلي فرعون او حامان او قارون. اوس د نیکانو خلکو نه کې غواړي یو سړی وایي زه دوی ښه اعتماد ده وایي چې زه دا دومره نیکان دي چې د الله درجې ته یې رسولي دی دوی به دغه کړي او فرعون کې پته چې لا فرعون نوم پکې سری دی کې او د حامان او د قارون دی او څه ناشنا یو پیر موږ یو کس ته تعویذ اخیسته به کې لیکلي یا اشبوشه یا خشبوشه او یا بدوح او یا کدوح. دا شرکي الفاظ دي نو چې کله د انسان دا عقیده وي چې دا تعویذ په خپله سره کوي او دا شرکي الفاظ پکې لیکي نو بیا دې سړي عقیده د شرک ده او که دی داسې چې په دې کې دننه قرآن لیکلی په تعویذ کې دننه یا یو دعا چې د الله نه پکې څه غواړي نو د دې دا کار حرام دی، شرک نه دی خو حرام دی. تعویذ کې د قرآن نه وي او که غیر قرآن نه حرام خو په دواړو حالاتو کې دی خو چې شرکي الفاظ پکې نو بیا شرک دی د اسلام نه به انسان خارج کړي او د تعویذ دا مسله دا موږ بار بار بیانه کړې ده خو یو دلیل دوه به ته بیانوم چې زړه ښه به مطمئن شي د دې بعضو ملګرو. عقبه بن عامر دا روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم من تعلق تمیمه فلا اتم الله له، څوک چې تعویذونه په غاړه کې الله د هغه حاجتونه چېرته هم نه پوره کوي. دغه شان یو روایت کې راځي دا هم د عقبه بن عامر الجهني دا روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ان النبي صلی الله علیه وسلم اقبل الیه رهط فبایع 9. رسول هم پیسه کسان رالو لس کسانو د بیعت کپاره د نهو سره بیعت وکړو و امسک عن واحد او د یو سره رسول هم بیعت ونه کړو هغوی یا رسول الله بیعت 9 ترکتها د نهو سره زه بیعت وکړو د یو دې پرېښو رسول هم ان علیه تمیمه په ده باندې تعویذ دی فادخل یده فقطعها فبایعه دې سړي خپل لاس ورنیسو په دې ګریوان کې د تعویذ یې پرې کړو رسول هم سره بیا بیعت وکړو بیا رسول هم وی من علق تمیمة فقد اشرک چا چې تعویذ په غاړه کو د شرک وکړو. نو تعویذونه نه منه عامه راغلې ده نو راجح قول لري چې تعویذ که قرآن پکې هم لیکلی نو بیا هم ناروا دی ځکه چې قرآن دې لپاره نه نازل شوی چې تعویذونه ته اچوي ګاډو ته به اچولی او څاروو ته زه اکثر دې ملګرو ته وایم زه هم داسې کار کوو دا کوم چې وایي چې قرآن د تعویذ جایز دی او د الله نوم پکې لیکلی ما ته د خپل پلار نوم ووایه او د خپل نیکه نوم راته ووایه زه یې لیکمه په یو کاغذ باندې او بیا د دې میخې یا د دې غوا د لکۍ پورې ځوړندومه چې دا چې ګرځي وبه به نیسوک ما سره وی به چې تا ته زما د پلار سپک ښکاري زما نیکه چې تا د هغه نوم په دغسې لیکلی نو تا ته د الله کلام دونه سپک ښکاري چې هغه دې څاروو ته اچولی او هغه دې ماشومانو ته اچولی په هغو په ګندګۍ کې ګرځي او هغه دې ښځې ته او تا ته پروت دی او تاسو به کوروالی کوئ قسمه قسم حالت ته باندې راځي او د سماعت به کوئ حاجت پکې پوره کوئ نو د تعویذونه په هر حال کې ناروا دي او دا یو روایت کې راځي چې چا د مسلمان نه تعویذ پرې کو لکه ده چې یو مري غلام یې آزاد کو نو کوشش کوو چې څوک د له مخې د راځي او تعویذ ورته نو پوه یې کړه په حکمت سره او که دا تعویذ دې پرې کېدو ختمېدو نو دا دې ختم کړه والله اعلم.